بسم الله الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا. الله پاک قرآن مجید کې بار بار فرمایي چې زما عبادت کوي نو د مور او پلار بګوري خدمت کوي. دومره پوری وای چې جی قربان په دې لور او زوی باندې د مور او پلار څه حق ته وی سب سر خوګو هما جنتو کا ونارو کا. بس کدی د خوشاله کړه الله به د جنت ته بوزي. رضا الرب فی رضا الوالد. که غواړي چې الله خوشاله کې پلار خوشاله کا. جی قربان چا سره خسلوک کوم امکا. جی قربان چا سره خسلوک کوم امکا مور سره. جی قربان چا سره خسلوک کوم امکا مور سره خسلوک کوا. پسلورم زلوی ابوکا پلار سرم خسلوک کوا. دا سی عظیم هسته دی چې حدیث کې وی النظر الى الوالدین. د مور او پلار مخ ته کتل عبادت او ثواب دی. سر چاپی کول، خپې چاپی کول، ښکلې صادر، بنین، پړونې، لوپټا، ګرمې جامې، ګرم کباب، ګرم میان، ګرم ایټر، ګرمې اوبه، په دې به الله څونه خوشحالیږي. النظر الی الوالدین چې د مینې محبت په نظر ګوري. کتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. دغه لور دغه زوی چې مور او پلار مخ ته ګوري الله پاک ولا په هر کتو باندې د یو قبول شوی حج ثواب ورکي. حج څونه ګران شوی دی. نادراته بځي، پاسپورټونه به جوړی، بیا به جاز کې الوزي، بیا به طوافونه کې، بیا به صفا مروه کې، بیا منا مزدلفه عرفات. پته لګي یا نه لګي ریاکاری بند نه وشي که نه. او دلته وی چې حجتا مبرورتا د قبول شوي حج ثواب ولیکلی شو. ګوره دومره پورې الله فرمایي چې وصاحبهما فی الدنیا معروفا. که د چا مور او پلار کټر کافرانی بیا هم د هغې خوراک سکاک جوړه جامه د هغې به خیال ساتي. ګوره دوره پورې وایي چې یو ډېر ښکلی بزرګ دی جوریج نومی دی. ابی مور به راله یا جوریجو د به نپل کولو. اوس مسله خو ورته معلومه نه وه چې لکه سلام چر باسه که نه. د بړه کې وي خدای پاکه یو خوا مونځ دی یو خوا امی ده. ابه لاړه بیا یا جوریجو لنډه د هغې د زړه نه ورته ازار ووته. مور او پلار به خفه کوو نه. دعا لی جاتی ہے چې دعاګانې ورته کو. دعا کوه دعا کوه نه داسې کار وکړو داسې عمل وکړو. د هغې په مخ کې به اوف قدرې نه کې، اسویلي به نه کې، ستومانۍ به نو باسې چې مور سره د غم شي چې بچي ته مې څه د بادامو جازې غرق شوی دی که نه. هغې له به درد نه ورکو، تکلیف په نه ورکو، نوم به ورته نالو، تیزې خبرې به د هغې په مخ کې نه کو چې والد صاحب ولاړې زوی به کیني نه، چې والد صاحب روانې زوی به ترې مخکې مخکې ځي نه. دا څونه صفا صفا خبرې موږ ته شریعت کړي دي. نو لنډه دا چې د هغې د زړه نه ازار ووته. بیا مشهوره واقعه ده، خلکو راګیر کړ ډېر زیات یې ووه. ولې مې وخې او خبرې پکې لا بیا لیکې دا مچې ستانه نه نه راولې. ماشوم یې چې راوسته من ابوکا ناغه خبرې مو کړې او پلار یې مو خو چې فلانې راعي شپون کې خلکو ته خفه نه شي هسې مو ډبولې. ورته وی دا مسله شوه چې څوک مور خفه کوي که لوی بزرګي د مرګ نه مخکې به داسې وال خوري ښه به ډبولې کېږي. دا ستاسو ګناه نه دی. دا ما امی له جواب نه دی ورکړی، امی مې خفه کړې ده. نو چې موږ او تاسو خپل مور او پلار خوشحاله ساتو، وفات شي زیارت قبرهما د هغې قبر خواله تلل، هغې دپاره استغفار، تلاوت، نفل درود شریف، نفلي روژه، نفلي عمره، نفلي قرباني، نفلي حج. د هغې خپلوان دي، ماما ماسی پپو یاران دوستان دي، هغې سره ښه سلوک کول. په دې باندې الله پاک خوشحالیږي. الله رب العزت ته اول ماله بیا تاسو له د مور او پلار د حقوقو د پوره کولو توفیق